د مزار شریف ښار د څلورمې ناحیې اړوند په لویې لارې د یو منار د جوړېدو چارې پیل شوې. د دغه منار د بنسټ ډبرې ایښودو په مراسمو کې د مزار شریف ښاروالو وویل چې دوی هڅه کوي څو د ټولنیزو ستونزو د حل، د څلور لارو د ښکلا او ښاري سمون لپاره مثبت بدلونونه رامنځته کړي. نوموړي زیاته کړه چې ورته نورې پروژې هم د ښار د ښکلا لپاره په بېلابېلو سیمو کې د جوړېدو په حال کې دي. یک منار زیبا و درخشان و خوبتر و درستر جور میشه با همکاری جناب عجیس محترم رئیس فابریکا و شرکت های شکر کنات صاحب نو با همکاری اونا جور میشه. هزینه ایش تقریبا در بین 12 و 15 لک افغانی هزینه داره. له بلې خوا تړون کوونکی شرکت چې د دغه منار د جوړېدو چارې پر غاړه لري د دې پروژې د جوړښت څرنګوالي په اړه د وضاحت ورکولو پر مهال د تخنیکی ځانګړتیاوې په دې ډول بیانوي. امروز آمدیم با شاروالی در بخش ساخت و ساز یک منار و همچنین یک چوک با دست با هم یکی کردیم. انشالله در آبادانی شهر مزار شریف یک سهم کوچک خود داشته باشیم. ورته مهال د سیمې اوسیدونکي د داسې منارونو جوړول په ښار کې د بیروبار د مخنیوي لپاره مؤثر ګام بولي او زیاتوي چې دا کار د ښاري ښکلا د زیاتېدو ترڅنګ د ترافیکي بندښتونو مخه هم نیسي. د منار جوړولو اساسي بڼه دا ده چې د ښار په ښکلا کې سل پر سلو کې دا ډېره غټه ونډه لري. نو هم د ښار ښکلا برابروي، هم زینت او تزیین، او بل څه رقم چې تاسو ګورئ دننه د اوس فعلا معلومیږي ساحه دلته گنه گونه زخت زیاده ده. فعلا این مناره که در اینجا ساخته شده مردم از این مشکلات های ازدحامی که فعلا در اینجا از ترافیک زیادتر وجود داشته از این مردم فعلا فضل خدا که راحت میشن. د یادونې وړ ده چې دا مهال د مزار شریف ښاروالۍ له لورې په ښار کې د 14 چوکونو د اساسي بیارغونې کار روان دی چې ډېر ژر به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي.